د خپلې مېرمنې سره ښه سلوک کوه د احسان ژوند کوه د مینې او د محبت ژوند کوه هغه انسان چې په کور کې نرمي کوي خوش اخلاقه وي او ښه سلوک کوي د مینې او د محبت ژوند کوي د دې پر کور به د الله رحمتونه راوري د دې په کور کې به خوشحالي وي سکون وي د دنیا څومره غمونه چې پر ده پراته وي چې کور ته راسي ټول به ختم وي لیکن که چیرې په دنیا کې هر څومره خوشحاله یې هر څومره راحتمنه وي په کور کې بد اخلاقه یې بد کرداره یې بد سلوکه یې هسې شپه تېر کوې ستا در مرګه به ستا ژوند ستا دپاره زهر وي سکون به نه وي پکې اسلام موږ ته دا پیغام راکوي چې نارینه دا باید با اخلاقي ښه سلوک والا وي نرم وي احسان والا وي د مینې او د محبت والا وي بل ورځ مې روایت پیښ شوی نبي علیه الصلوة والسلام وایي المؤمن مألف مؤمن مسلمان هغه دی چې د محبت مرکز وي په هغه چا کې خیر نسته لا خیر فی من په هغه چا کې خیر نسته چې نه دی د چا سره مینه لري نه هغه څوک د ده سره مینه کوي ټول بد ځنې وړي دا د مؤمن صفت نه خاص کر بیا د خپلې مېرمنې سره ښه سلوک کول الله رسول وایي په تاسو کې د ټولو غوره کس کوم یو دی هغه کس چې په خپل کور کې د خپلې مېرمنې سره ښه اخلاق کوي دا د دنیا یا پر بیبان باندې با اخلاق او ښه اخلاق والا کسان خو بیخي ډېر دي ښه سلوک والا خو بیخي ډېر دي پر بیبان باندې مشهوره به دي چې یاره ماشاءالله ډېر نرم سړی دی ډېر احسان والا سړی دی ډېر خوش اخلاقه سړی دی ډېر ښه سلوک والا دی او فلان دی ډېر مینه ناکه دی لیکن د دې سړي کور ته چې پوښتنه وکړې د ده اپې مار نه د خپلې مېرمنې سره سیالي راخیسي عارفي د هغه سره راخیسي ظلم پر هغه کوي غیرت پر هغه باندې ښکاره کوي طاقت پر هغه باندې ازمایي خاص کر زموږ په پښتنو کې دا شی ورځ سره بلې زیاتېږي هر ورځ چې ګورې یو مشکل چې پیښ شوی هغه به د دې ترمنځ خاص کر موږ ته چې کوم مشکلات را رسېږي تر ډېره کچه دغه د خاوند او د مېرمنې مشکلات پر معمولي خبره طلاق ته ده ولې د الله بنده خاوند ورته زه به نه پلان کې کړم زه مېرمن یو کار خطا ځین سوي بس د در مرګ رسولي ولې څه پیښ دا مینځه تا رانیویه ته څه فکر کوې دا ستا په کور کې مزدوره ده که نه اسلام دې ته ډېر غټ حق ورکړی دی قیامت په ورځ به دغه ظلم ستا دپاره د تیارو ذریعه یي که نه چې ته په خپله مېرمنې باندې ظلم کوې زموږ په پښتنو کې خو هغه غیرتمند دی هغه ډېر نر سړی دی چې په کور کې بد اخلاقه یي تند رویه یي د ښځو سره نه خاندي د ښځو سره مجلس نه کوي وایي یاره پلانکی نو غیرتمند سړی دی دا ګرد د ښځې وایي دی بلک ځینې وایي د ښه غیرت خو دې ښکاره کړي ستاسې ښځې بلک وایي دا خو ستا د بدکرداري علامه ده چې ته نه په کور کې دی خوشحاله دي ازادي په دې معنا نه چې خدای نه خسته دی فحاشي کوي یا ستا د ظلم نه ازادي ولې تا ځان دی جوړ کړی اصل نارینه شریعت چاته ویلي دي که نه اصل نر نه دی اصل غیرت دا دی اصل ښه اخلاق دا دی دا د الله رسول فرمایي چې په تاسو کې غوره اخلاقمن ښه کس هغه دی چې د خپلې مېرمنې سره ښه سلوک کوي یو ښځې چې تا کور ته راوستل دا تا رانیولې نه ده د دې سره تا معامله نه ده کړې د پیسو معامله دې نه ده کړې دا مینځه نه ده چې تا کور ته راوست خاص کر زموږ دا پښتانه چې وایي واره تې راوړې زما د کور بیا به ګور چې ده کور ته راوستل د ده دا یقین دی چې نه نورې نو بیا پلار نه راسه بیایي نه دا ښځه ځي بدنامه کیږي نو بیا د ظلم هم پکې وایه دې مړوم یې ظلم هم ورباندې کوي بد اخلاقي هم کوي ویي هم ډبهیي هم خدمت هم د منځه په رقم زندګي ورباندې تېره کړي او بیا خپل حاجتونه هم په پوره کوي څنګه نه شرمېږه که نه دا خو ستا د لور سره چې څوک داسې سلوک وکړي ته څنګه دا خو هم د مسلمان لور ده که نه دا خو هم دغسې مور لري دغسې پلار لري چې ستا دا یقین شو دوی نور ما څه نشي بیولی نو بیا چې تا هر رقم زندګي کول ولې دا رب نه لري دا مظلومه نه ده د دې یو به دې هغه ځای ته ورسېږي چې په ژوند به بیا مړ یا په داسې مرض به اخته سي چې نه به جوړېږي نه به مړ کېږي الله خاطر وکړي که نه د قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالی ته د هرې کړنې جواب ورکوي
دغه مظلومه طبقه ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تضربوا، تاسو وهي ما د الله پاک جل جلاله بندگان ښځې خاص کر پر مخه مه وي. دا ستا د عزت دپاره ده، دا ستا د حیا دپاره ده، دا ستا د عفت دپاره ده. دا باید ته وساتې. په دې ستا عزت خوندې دی، په دې ستا حیا خوندې ده، په دې ستا خدمت پوره دی، په دې ته سړی یې، په دې باندې ته په معاشره کې یو ځوان بلل کېږي، د خپلو همزولو کې یو همعصره بلل کېږي. که دا نه ته وګوره بیا ستا څنګه ژوند. لهذا نارینه دا اخلاق نه دي چې د ښځې څه واټن واخلي، د ښځې سره خبرې نه کوي، د ښځې سره د مینې خبرې نه کوي، د محبت خبرې نه کوي، یا په دې کې دا عیب وي. دا ډېره بد صفت دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه کس ستایلی دی، کوم کس چې د خپلې مېرمنې سره ښه ګزاره کوي. د الله رسول وایي زه یم کوم، نو ته هم وکړه. اکمل المؤمنین ایمانا، د ایمان په اعتبار باندې تر ټولو کامل مؤمن څوک دی؟ چې ښه اخلاق لري. او په ښو اخلاقو کې تر ټولو غوره اخلاق والا هغه دی چې د خپلې مېرمنې سره ښه سلوک اخلاق لري. نو بیا چې ته په دې باندې کامل مؤمن ګرځې او د کور ژوند وي، سکون وي، بیا دا کور ستا دپاره یو راحت وي، نو ژوند ولې نه سبا جا چې 20 کاله مابعده 10 کاله مابعده بیا ستا اولاد راغټ سي، بیا ته سوچ وایې چې کشکې مې داسې نه وای کړی. او بیا په کور کې د اولادو په مخ کې هم ته ټولې بې عزته. هغه کسان چې په ځواني کې د خپلې مېرمنې سره ظلم کړي، الله جل جلاله دستي د در بدن کاږي ده چې کله 20 کاله 25 کاله د واده تېر شول، د زامن ورته درېږي چې بس بابا ډېر دې وکړله، ډېر دې زما مور زهیره کړه. که دې بیا قدم پر راواخسي قسم به خدای چې لاسونه دې مات کړم. دا زوی چا دی ته ودروي؟ دا خو ستا بد اخلاقۍ ودروي که نه؟ که تا د دغه مېرمنې سره ښه ګزاره کړې وای، د مینې او د محبت ګزاره یې کړې، ستا بچي به تا ته ولې ویل؟ که ستا بچي تا ته ویلي وای د هغه مېرمن پر راغورځېده چې نه شرمېږه، دا خو دې پلار دی، دې ستا لپاره څونه خواري وړي دي، دغه مېرمن به ستا پر سر درېدلې. نن مېرمن او اولاد ټول تا ته په یوه خوا دي واده چې شته ستا د زاړه ظلم نتیجه ده. دا به بلل چې د واده په ورځ ګوره پام کوه، بې غیرته د څه ونه خېږي، نرمې نرمې خبرې ونه کړې، کنې دا در باندې اموخته کېږي او پلانکه کېږي. دا په معاشره کې دا مشروع د خدای خاطر وکړي. د دوو مسلمانانو ژوند ولې خرابوي؟ ولې غلطې مشورې ورکوي؟ دا خو د ژوند پیل دی که نه؟ دا خو د مهم ژوند یو مهم قدم دی. ولې غلطې مشورې ورکوي؟ بیا هغه حال ته ورسېږي چې بچیان یې راغټ سي، بیا ګوتڅنډنه ورته کوي، بیا د پلار بې عزتي هم کوي، بیا نو په کور کې د بې عزته سړی نه دی. دا چا دا حال ته ورسوي؟ خپل ځان دې په خپله دا حال ته ورسوي. لهذا عزیزانو که ژوند سموئ، که سکون غواړئ، که آرام غواړئ، او که د مینې او د محبت ژوند غواړئ، د خپل مېرمن سره په کور کې ښه سلوک کوه، بس خپله د ژوند برابرېږي.